टी टी पी वायي کوټه کې مو نننۍ چاودنه کې 25 پاکستانی عسکر وژلي او تورخم کې سوداګر وايي لسګونه ټنه تازه میوه د خوسا کېدو له ګواښ سره مخ ده. د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه مهم خبرونو ته. بلوچستان کې پر پاکستانی پوځیانو د شوې نننۍ چاودنې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک پر غاړه اخیستی دی. دغه تحریک په خبره کړې خبرپاڼه کې ویل چې نن یې د بلوچستان په مرکز مظفرآباد کې پاکستانی پوځیان په نښه کړي دي چې ګڼ شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خبرپاڼه کاږي چې شوې چاودنه د ځانمرګي برید له امله وه چې په پایله کې 25 پاکستانی عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې پاکستانی پوځ د یادې پیښې د پخلي ترڅنګ ویلي وو چې په دغه پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. او په تورخم کې یو شمېر سوداګر شکایت کوي چې لسګونه ټنه تازه میوه د خوسا کېدو له ګواښ سره مخ ده. د دغو سوداګرو له ډلې محمد همایون لودین نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا مهال نږدې 800 د تازه میوو او همدارنګه د سیمنټو او نورو توکو کنټینرونه په تورخم کې ولاړ دي او دواړه خواوې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي د تازه میوو موټر له تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړ دي او که چیرې اجازه ورنکړل شي سوداګرو ته به په میلیونونو افغانۍ زیان واړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د ستونزه تاییدوي او وایي ستونزه د دواړو خواو لخوا د موټرو سکین ماشینونو جوړه کړې او په یوه ساعت کې 2 موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. دغه خونه وایي چې اړوند مسؤلینو ته وړاندیزونه شوي چې د ستونزه ژر تر ژره هواره شي. د دوی په وینا د سوداګرو غوښتنه ده چې یو سکینر د افغانستان او هم د پاکستان له لوري ولګول شي چې موټر په چټکۍ چیک شي او ډیر وخت ضایع نه شي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.